السلام علیکم ملګرو اتصالات لیست ا کپ چې کوم شو شوی هغې فاینل میچ شو ډېر یو زبردست میچ شو یو خوندوره لوبه وشوله د مهیپر سټار او د هندوکش سټرایکر ترمنځ د مهیپر سټار کپتان حشمت الله شاهدي او د هندوکش سټرایکر کپتان چې دی هغه رحمت شاه ډېر په زړه پورې میچ شو ډېر غټ ټارګېټ حشمت الله شاهدي ټیم رحمت شاه ټیم ته ورکړی و او دغه میچ مکمل سکور کارډ سره شریک کوم مکمل ریزلټ سره شریک کوم د هغې نه علاوه بیسټ آلراؤنډر په دغه میچونو کې څوک راغی په دغه کپ کې څوک راغی بیسټ بالر په دغه کپ کې څوک راغی بیسټ بیټسمین په دغه کپ کې څوک راغی او یو بیټسمین چې پرله پسې ډبل سلسلې والي هغه څوک راغی او نن میچ کې مین اف د میچ څوک راغی او د دې علاوه راشد خان په میجر لیګ کې یو بهترین انینګز کړی دی هغه در سره هم شریک کوم مکمل معلومات سره شریک کوم ویډیو خپل هم وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ راځو ملګرو نن دغه فاینل میچ طرف ته چې ډېر زیات ګرم میچ شو یو خوندور میچ شو مهیپر سټار او د هندوکش سټرایکر ترمنځ مهیپر سټار حشمت الله ټیم ټاس وګټو 309 سکور هدف یې ورکړو چې بلال ترین پکې نن 20 سریزه ووهله د مخکې میچ کې بلال ترین سریزه والې وه 116 سکور یې وکړه اوټ شو حشمت الله شاهدي 6 وکړو چې کوم دی 6 سکور پکې وکړل هندوکش بالینګ طرف ته کرا شو فریدون 2 وکټې اخیستې دي خروټي 1 وکټ اخیستی ده ګربز خلیل ګربز 1 وکټ اخیستی او شمس الرحمن هم 1 وکټ اخیستی ده د هندوکش سټرایکر بیټینګ طرف ته کرا شو نو نن پکې په زړه پورې بیټینګ وکړو چې کوم بیټسمین نه چاهیدو په ټول سریز کې ناکام شوی نن یې سریزه ووهله زبید اکبري یو بهترین انینګز وکړو 104 سکور یې وکړه رحمت شاه ورسره کیپټنسي انینګز ادا کړو 8 وکړه عبدالمالک ورسره 40 سکور وکړه مهیپر بالینګ طرف ته کرا شو ګلبدین 2 وکټې اخیستې فرید ملک 1 اخیستی دی او ظهیر خان پختون چې کوم دی 1 وکټ اخیستی ده نو په دې سره دغه میچ چې کوم دی 309 سکور هدف مهیپر سټار ورکړی و هندوکش ته هندوکش 308 سکور چې کوم هغه په 9.1 اوور کې پوره کړو په 15 وکټو سره د رحمت شاه ټیم دغه میچ وګټو د رحمت شاه مینوال ته او د هندوکش سټرایکر مینوال ته ډېرې مبارکي دغه نه علاوه کرا شو په دې ټورنمنټ کې بیسټ آلراؤنډر چې کوم راغی هغه شرف الدین اشرف راغی چې بهترین بالینګ او بیټینګ یې په دغه میچونو کې ترسره کړی دی دویم نمبر باندې نوید زیتران چې کوم دی هغه ټاپ وکټ ټیکر راغی 14 وکټې یې اخیستې دي یقینا چې دا هم د خوشحالۍ خبره ده د افغانستان دپاره ینګسټر دی په راتلونکي کې به ډېر ښه ثابت شي رحمت شاه کوم چې د افغانستان میډل ارډر بیټسمین دی د 50 اوریزو د ټیسټ میچونو هغه 395 کم 400 سکور په ټول ټورنمنټ کې وکړو دغه ټورنمنټ یې ټاپ کړو بل بلال ترین پکې ډبل سلیزه ووهله مطلب یو دې میچ کې هم سلیزه والې وه د اخواته بل میچ کې هم سلیزه والې وه نو دغه د افغانستان د کرکټ ټیم دپاره یو ډېر ښه زیری ده چې یاره مطلب یو نوی لوبغاړی راشي افغانستان میډل ارډر کې زی ځان پیدا کړي د هغې نه علاوه راشد خان میجر لیګ کې نن په 10 بالونو باندې صرف او صرف په 10 بالونو باندې 15 سکور کړي دي 100 غټې شپږیزې 100 غټې سروزي والي دي نو دغه مهم معلومات چې تاسو ته مې شریک کړل که تاسو هم د افغانستان په دغه لیسټ ا کپ فاینل میچ په دغه خوندور میچ باندې خوشحاله شوي وي چې چېرې یو پر امن او پر سکون ټورنمنټ شو او هندوکش سټرایکرز دغه ټورنمنټ وګټو حشمت الله شاهدي ګلبدین نایب نوید زدران رحمت شاه بلال ترین ته زنده باد ولیکئ او دغه ویډیو سره مخکې شیر کړئ چې ټول ملګري خبر شي چې افغانستان لیسټ ا فاینل سر ته ورسېدو بهترین ټورنمنټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره نو ښه وخت ولرئ د الله په امان